نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او کله چې زما بندگان ستانه زما بارکه تپوسو کی نو زه نږدې یم، زه قبلوم د بلونکي دعا کله چې هغه زمانه وغواړي. نو پکار دی چې هغوی زما حکم اومني او په ما ایمان راوړي د پاره د دې چې هدایت بیا مومي. فاستغفروه ثم توبوا إليه قریب ان ربي قریب مجیب. د الله د حمد او ثنا سره به خپل نننې کلاس شروع کو. اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم أعذ بك من سوء ما أعطيتنا والشر ما منعت منا. اے الله ټول تعریف تا د پاره دی. اے الله چې ست خواره کې هغه څوک رايوځي کولو والا نشته، راټولولو والا نشته، او څه چې ته لري کې څوک چې ته لري کې هغه څوک را نږدې کولو والا نشته، او چې څوک ته نږدې کې یا څه چې ته نږدې کې هغه څوک لري کولو والا نشته، او چې چانه ته ودرې هغه له څوک ورکولو والا نشته، او تا چاله چې ته ورکې هغه نه څوک ودرولو والا نشته. اے الله په موږ خپل برکات، خپل رحمت، خپل فضل او خپل رزق خور کا. اے الله بېشکه زه تا نه داسې نعمتونه غواړم چې کوم همیشه قایم وي او نه ستا په اطاعت کې حایل وي او نه زایل شي. اے الله بېشکه زه تا نه د تنګۍ په ورځ نعمت او د جنگ پر ورځ د امن سوال کوم. اے الله زه ستا په پناه کې راځم د هغه شیز د برای نه چې کوم تا مونږ ته عطا کړی دی، د هغه شي بدای نه شر نه چې کوم تا مونږ له عطا کړی دی، او هر هغه شي شر نه چې کوم تا مونږ نه ودرولی دی. نو نن به زمونږ موضوع سوي، مونږ به د مور پلار په باره کې دعاګانې وایو. د الله د حق نه پسته انسانانو کې ټولو کې لوی حق د مور پلار حق دی. الله تعالی فرمایلی دی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. او ستا رب حکم ورکړو چې هغه نه سوا د بل چا عبادت مکوئ، او مور پلار سره ښه سلوک کوئ، او په دوی کې یو یا دواړه ستا په وړاندې بوډاوالي ته ورسي دوی ته اف هم مه وایه، او دوی مه رټه، او دوی دواړه سره په ادب سره خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او دوی د پاره عاجزۍ سره مټې ښکته ساته او وایا چې ای زما ربه په دوی دواړو باندې رحم وکړه چې څنګه دی په وړوکوالي کې زما پالنه کړې ده. نو دا د سوره الاسراء نه دی، آیت نمبر 24. وقضا ربک، قضا نه څه معنی ده؟ د قضا معنی دا ده چې فیصله. نو چې الله طرف نه وي نو هغه قطعي فیصله وي، هغه بدلیږي نه. مطلب الله یو قطعي حکم ورکړ، یو فیصله وکړه د څه خبرې چې د هغه نه علاوه به د چا عبادت نه کیږي. بیا یې موږ له حکم راکړ
چې مونږ صرف داغه بندګان یو، صرف هغه نه غواړو او هغه سره د انتها درجې مینه کو، صرف هغه نه د یریګو او صرف هغه د پاره د عاجزي اختیار کو. زمون قرباني، زمون منځ، زمون رکوع، زمون سجده، زمون قیام صرف هغه د پاره وي. زمون قول، زمون فعل، زمون کارونه څه چې کو د هغه رضا د پاره کو. دا د توحید اولنې سبق. او دینه پس د دویم سبق سره ملاویږي وبالوالدین احسانا، د مور پلار سره د احسان. نو په یو آیت کې الله تعالی خپل عبادت سره سره مونږ ته مور پلار سره د حسن سلوک حکم هم راکړي. دا په مونږ ټولو لازم دی، واجب دی او ډیر تاکید سره الله د دې حکم راکړی دی. وبالوالدین احسانا، خپل خبرو سره، خپل ژبې سره، خپل عمل سره، خپل رویې سره، خپل مور پلار سره ښه سلوک کوه. یعنی هر هغه خبره، هر هغه کار چې کوم نستا مور پلار ته څه فایده رسی یا هغې پې خوشحالیږي نو همدقه حسن سلوک دی او د هغې نافرماني به نه کې. امام ابن الجوزي رحمت الله علیه مور پلار سره هغه وی فرمایلی دي چې مور پلار سره به حسن سلوک داسې وي چې د کوم شي حکم ورکي هغه کې به د هغې خبره منې، څو پورې چې هغه کار یا حرام نه وي یا د الله طرف نه منع کړی شوي نه، او د هغې حکم به په نفلي اعمال باندې بره ساتئ. یعنی تاسو هغې کار پوره کولو له خپل نفل هم پرېښودی شئ. مور پلار چې کوم کار نه ودرئ هغې نه به ودرېږئ او خپل ذاتي مال به پای خرچ کوئ، دای خواهشات به پوره کوئ او دای په خدمت کې به خپل ټول زور لګوئ، د جی جان نه به دای خدمت وکړئ او وړه کې به د هغې هیبت ساتئ، یره ساتئ. لہذا اولاد ته نه دي پکار چې دای مخکې خپل اواز اوچت کړي یا هغې باندې سترګې روباسي او نه د هغې ته په نوم اواز کوي او د هغې په شا دي ځي، د هغې نه مخکې دې نه ځي او نه دې داسې څه کار کوي چې کم او که هغې داسې څه کار وکړي چې هغه اولاد باندې ښه ونه لګي یا نامعقوله وي نو اولاد دې څه وکړي، هغې دې صبر وکړي، هغې دې د دې په وجه هغې سره بدتمیزي ونه کړي او بد اخلاقي دې ونه کړي. اما یبلغن عندک الکبر، چې که بوډاوالي او کمزورۍ په وجه یې تاله رالل او اوس تا محتاجه شو، تا ضرورتمند شو، په دې صورت کې چې هغې تا سره اوسي نو بیا څه مه کوه، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. زموږ موضوع څه وي؟ موږ به د مور پلار په باره کې دعاګانې وایو. د الله د حق نه پس ته انسانانو کې ټولو کې لوی حق د مور پلار حق دی. الله تعالی فرمایلی دي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. او ستا رب حکم ورکړو چې هغه نه سوا د بل چا عبادت مه کوئ او مور پلار سره ښه سلوک کوئ او په دوی کې یو یا دواړه ستا په وړاندې بوډاوالي ته ورسي دوی ته اف هم مه وایه او دوی مه رټه او دوی دواړه سره په ادب سره خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او دوی د پاره عاجزۍ سره مټې ښکته ساته او وایه چې ای زما ربه په دوی دواړو باندې رحم وکړه چې څنګه دی په وړوکوالي کې زما پالنه کړې ده. نو دا د سوره الاسراء نه دی آیت نمبر 24. وقضا ربک، قضا نه څه معنی ده؟ د قضا معنی دا ده چې فیصله، نو چې الله طرف نه وي نو هغه قطعي فیصله وي، هغه بدلیږي نه. مطلب الله یو قطعي حکم ورکړ، یو فیصله یې وکړه د څه خبرې چې د هغه نه علاوه به د چا عبادت نه کیږي. بیا یې موږ له حکم راکړ چې موږ صرف د هغه بندګان یو، صرف هغه نه غواړو او هغه سره د انتها درجې مینه کو، صرف هغه نه د یریګو او صرف هغه د پاره د عاجزي اختیار کو. زمون قرباني، زمون منځ، زمون رکوع، زمون سجده، زمون قیام صرف هغه د پاره وي
زمون قول، زمون فعل، زمون کارونه څه چې کوو د هغه رضا دپاره کوو. دا دی د توحید اولنی سبق. او دینه پس د دویم سبق څه ملاویږي؟ وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره د احسان. نو په یو آیت کې الله تعالی خپل عبادت سره سره مونږ ته مور او پلار سره د حسن سلوک حکم هم راکوي. دا په مونږ ټولو لازم دی، واجب دی او ډیر تاکید سره الله د دې حکم راکړی دی. وبالوالدین احسانا، خپل خبرو سره، خپل ژبې سره، خپل عمل سره، خپل رویې سره، خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوه. یعنی هر هغه خبره، هر هغه کار چې کوم نستا مور او پلار ته څه فایده رسی یا هغې پې خوشحالیږي، نو همدکه حسن سلوک دی او د هغې نافرماني به نه کوې. امام ابن الجوزی رحمت الله علیه مور او پلار سره هغه وی فرمایلی دي چې مور او پلار سره به حسن سلوک داسې وي چې د کوم شي حکم ورکي هغې کې به د هغې خبره منې، څو پورې چې هغه کار یا حرام نه وي یا د الله طرف نه منع کړي شوي نه، او د هغې حکم به په نفلي اعمال باندې بره ساتئ. یعنی تاسو هغې کار پوره کولو له خپل نفل هم پرېښودی شئ. مور او پلار چې کوم کار نه ودرئ هغې نه به ودرېږئ او خپل ذاتي مال به پای خرچ کوئ، د هغې خواهشات به پوره کوئ او د هغې په خدمت کې به خپل ټول زور ولګوئ، د جی جان نه به د هغې خدمت وکړئ او زړه کې به د هغې هیبت ساتئ، یره ساتئ. لہذا اولاد ته نه دي پکار چې د هغې مخکې خپل اواز اوچت کړي یا هغې باندې سترګې روباسي او نه د هغې ته په نوم اواز کوي او د هغې په شا دې ځي، د هغې نه مخکې دې نه ځي او نه دې داسې څه کار کوي چې کم او که هغې داسې څه کار وکړي چې هغه اولاد باندې ښه ونه لګي یا نامعقوله وي، نو اولاد دې څه وکړي؟ هغې دې صبر وکړي، هغې دې د دې په وجه هغې سره بدتمیزي ونه کړي او بد اخلاقي دې ونه کړي. اما یبلغن عندک الکبر، چې که بوډاوالي او کمزورۍ په وجه یې تاله رالل او اوس تا محتاجه شو، ستا ضرورتمنده شو، په دې صورت کې چې هغې تا سره اوسي نو بیا څه مه کوه؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اف ورته مه کوه. اف څه مطلب دی؟ هر هغه کلام چې په کوم کې سختی وي، سختۍ سره خبره کول یا بد وي څخه او قابل نفرت شیسته اف وي. عرب اف مونږ په پښتو کې او تف په عربی کې. اف چې دی که نه دا د نکونو او اف او تف دواړه په عربی کې استعمالیږي او اف چې دی دا د نکونو لاندې د اخیره نه دی ته هم وایي او تف چې دی هغه د ځمکې نه یو حقیر شی اوچتول. نو په محاوره کې څه بد شي دپاره چې څوک اظهار نفرت کوي نو د اف ټکي ویلې کېږي. ٹھیک شو؟ تنهرهما، نو نهر چې دی د دې مطلب دی ډېر په سختۍ رټل. نو اوف د ژبې نه د بیزارۍ کلمه ټکي راویستل او انهر چې دی د دې مطلب دی چې هغې رټلی ته غوسه کول. نو نه به په زړه کې بیزاري راولې او نه به په خوله باندې هغې ته غوسه کوې. نو څه به کوې؟ وقل لهما قولا کریما، په نرم لهجه کې وایي سره خبر کوې چې کوم کې ادب وي، حیا وي، وقار وي. هغې ته به نوم نه آواز کوې، په نوم به یې نه دغه کوې مخاطب کوې، بلکې بیبي، بابا، ابا جان، امی جان، سم چې په ستاسو په تهذیب کې ستاسو په طور طریقه کې نومونه وي کور کې هغه ورته تاسو ویلی شئ چې کوم کې ادب او احترام وي. عزت سره به یې سره خبره کوئ. څنګه چې به هغې وړوکوالي کې ستاسو متیازې یا ګند پاکولو او هغې به کرکه نه محسوسوله، نو دقسې تاسو هم پکار دی چې هغې سره دقسې سلوک کوئ. هغې تاسو له پیمپرې بدلي کړي دي، نیپیانې بدلي کړي دي، نو که تاسو ته چېرې د هغې نجاست صفا کول وي، هغې لمبول وي، ګورې انسان دی، هر چا سره معذوري لګېدلې ده، کمزوري لګېدلې، څه پته یې کم حل کې شي. نو دا کارونه په روڼ تندي باندې کوئ، دا نه چې تندې ترې وکړې او پوزه چون کې، بلکې مینې سره بېزارۍ بغیر. او جناح د مرغۍ وزرې ته وایي چې کوم هغه خپل بچي ځان لاندې پټولو دپاره استعمالي. چرګه نه وي چې کله خطره محسوسه کړي که نه، نو هغه خپلې دا وزرې داسې خوري کړي او د خپل چرګوټي چې دی دا یې لاندې راپټ کړي. نو وایي تم د خپل مور او پلار حفاظت تاسې وکړه.
د خپل مور او پلار مخکې داسې راټیټ شه، هغوی سره د شفقت معامله وکړه او داسې د کفالت وکړه څنګه چې ای ستا کفالت کړی ته چې وړوکی وې. نو عام معنی څه ده چې ای سره عاجزۍ سره معامله کوه. ٹھیک شو؟ څومره چې انسان خپل مور او پلار سره عاجزي کوي، الله به عمر عمر هغه ته اوچتې درجې عطا کوي. او بل څوک وقل رب ارحمهما، دا رحمه چې دی کنه، رحم دی کې د دنیا او د دین ټول برکات شامل دي. قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، چې الله ته په دې باندې رحم وکړه څنګه چې دی وړوکوالي کې په ما باندې رحم کړو، زما پالنه یې کړې وه، زما تربیت یې کړو، زه یې لوی کړی وم. نو دلته مور او پلار انسان ته د هغه وړوکوالی یادوي الله، چې کوم وخت کې هغه ټول انحصار په مور او پلار یو کار یې نشو کولی، نو اوس ته مور او پلار سره د رحمت معامله وکړه. الله ولا حکم ورک خو هغه بیا هم د حق نشي ادا کولی، نو الله ورته دعا وښودله چې رب زه خو د دې قابل ډونیم چې د دې حق ادا کم، نو ځکه زه تاسو نه دعا کوم چې الله ته په دې رحم وکړه، د دې ټول ضرورت پوره کړه. او دا حقیقت دی چې کومګ سم وکړو، مور چې کوم تکلیف وچتای ماشوم پیدا کول وخت کې یا د غینه پس کټول عمرم داغي خدمتو کې دای حق نشي ادا کولی. هانی بنت ابي طالب وای چې یوزل هغه ابو هريره سره دغه وطن چې کوم ځای کې هغه او هغه ځای کې ورسېد وطن ته، نو ډیر په اوچت आवाज کې وی چې اما جان السلام علیکا، السلام علیکی ورحمت الله وبرکاته. وی هغه ورته وعلیکی السلام ورحمت الله وبرکاته. وی بیا ابو هريره وی الله تعالی دې پتا سو رحم وکي څنګه چې تاسو په وړوکوالي کې سلوي وکړم. نو مور ورته وی چې ای زما زویا الله دې تعالی بهترینه جزا درکړي، الله دې تا نه رضا شي څنګه چې تا په بوډاوالي کې زما خدمت وکړو، ما سره دې نیک سلوک وکړو. نو چې کله اولاد نیک سلوک یا دعا کوي، نو مور پلار د هغې نه زیات دعا ورکوي. اولني چې کوم صالحین زمونږه تیر شوي صالحین، هغې به مور پلار د پاره ډېرې ډېرې دعاګانې کولې. عامر بن عبدالله بن زبیر وی چې زما پلار وفات شو، نو ما پوره کال صرف یو دعا غوښته د الله نه چې الله زما پلار معاف کړي. سفیان بن عیینه وی چې کوم کس 5 منځونه کوي روزانه، هغه داسې دی لکه هغه د الله شکر ادا کړ، او چې کوم د هر منځ نه پس د مور پلار په حق کې دعا کوي، نو هغه داسې شو چې لکه د دې دوانو شکر یې ادا کړ، نو هغه شکرګزارانو کې شو، شکرګزارو کې شامل شو. مونږ د التحیاتو نه پس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې وایو، هغې نه پس دعا وایو کنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین. نو دا حکمت دی د دعا دې ځای کې اچول د پاره په مونځ کې. هسې خو مونږ نه دعا ایره شي، خو چې کوم ماشوم مونځ کوي لازما اشهد ان لا چې وایي، هغې نه پس به دا دعا کوي، او لازما به ټول عمر هغه مور پلار له دعا کوي. نو عالمان دې کې دام وی چې څنګه الله نه پس ټولو کې غټ حق د نبی صلی الله علیه وسلم دی، نو مونږ نه پس چې مونږه تشهود وایو، اشهد ان لا اله وایو، او بیا اللهم صل وایو، نو هغې نه پس مونږ مور پلار له دعا کوو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ای زما ربه ما وبخې زما مور پلار او ایمان والا کومه ورځ چې به حساب قایم کیږي. نو چې کوم شکر گزار وي هغه د الله محبوب وي. مور پلار که ژوندي وي او که مړه وي، هر حال کې د پاره دعا کول ضروری دی. او د شیطان څه کار دی هغه به څه وي، ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، چې ته به د انسانانو اکثریت شکر گزار نه غني، چې دی شکرونه کی دا کوشش دی چې دا دعا د نه ایره کی. نو مور پلار لا د دعا کولو فائدم ده، بلکې چې مور پلار لا دعاګانو کولو سره مشکلات حل کیږي، بلکې کېدل دا پکار دي چې څنګه څه پریشانی در باندې رااله څه کار منخت، نو مور پلار لا دعاګانې زیاتې کې، خصوصا په سجدو کې کم از کم یو ځل خو په یو سجده کې دعا وکړي، او که زیات وي نو لا ښه ده. او چې څوک مور پلار له دعا نه کوي هغه محروم وي. د مور پلار له دعا نه کول د اولاد ژوند تنګ کی.
نو هغه ته عمده نصیحت کول پکار دي چې مور پلار سره نیک سلوک کوي. دا د غم او د ډیپریشن علاج هم دی چې زیات نه زیات مور پلار سره احسان سلوک کول. الله تعالی ټولو کې زیات خپل حق نه پستا د مور پلار حقوق ذکر کړی دی. سورہ نساء کې ویلي دي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الله عبادت وکا هغه سره څوک شریک مګڼه او مور پلار سره نیک سلوک وکا. سورة البقرة کې مرادي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او هغه وخیات کا چې کله موږ بني اسرائیل نه پوخ لوس اغستو چې د الله نه سوا به د بل چا عبادت نه کوي او مور پلار سره احسان کوا ښېګړه کوا. نو په دې آیت کې الله د خپل شکر نه پستا د مور پلار شکریا ادا کولو حکم ورکړي. سورة الاحقاف کې مرضی چې وصینا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. او موږ انسان ته په مور پلار سره خسلوک حکم ورکړو. د مور د تکلیف سره په خېټه کې اوچت کړي. نو مور حق ولې زیات دی په مور پلار کې چې مور خپل ماشوم له تکلیف زیات اوچتای. یو تکلیف په حمل وخت کې، بل تکلیف پیدا کولو وخت کې، او دریم ماشوم له پیور کولو وخت کې. نو د دې کې بعضې ماشومان خو د دې ښه وي هغوی مور پلار له چې لوی شي دعا کوي ربي اوزعني ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي. ٹھیک شو. نو بعضې خو داسې دي، خو د دې برعکس بعضې بل شانتې هم دي والذي قال لوالديه اف لكما. او چا چې خپل مور پلار ته ووایي چې په تاسو تف اتعدانني ان اخرج، آیا تاسو ماته دا خبر راکوي چې زه به ورځ د محشر راویستلی کېږم، حالان کې ډېرې ډلې ما نه وړاندې تیرې شوي دي. قد خلت من القرون قبلي وقد خلت من القرون قبلي. نو هغه وایي چې دا خو صرف د ړومبو خلکو کیسې دي. فیقول هذا الا اساطیر الاولین. نو دکه دو قسمه خلک زمونږ نن سبا مسلمان کورنو کې ښکاري. یو اطاعت گزار بچي، فرمانبردار بچي، احسان او نیک سلوک او دعاګانې کولو والا چې رب اوزعني ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي. او بل طرف ته دی چې کوم د مور پلار هر نصیحت په ټوکه کې والوزي او هغې ته اساطیر الاولین وي او د ایمان نه بهر وتلو والا دي. او د دې په باره کې الله څه وایي چې اولئک الذین حق علیهم القول، هم دا خلق دي چې په چا د عذاب خبره ثابته شوه. انهم کانوا خاسرین، بشک دوی زیانکاران وو، خساره اوچتولو والا وو. ٹھیک ده که نه؟ نو یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله انسان مور پلار سره دا رویه اختیار کی داغه بیا نه دنیا شي او نه آخرت شي، په دواړو کې نقصان وي. او یو حدیث کې د دې ذکر دی چې بېشکه الله تاسو د میندو سره ښه سلوک وصیت کوي، او بیا تاسو د میندو سره د ښه سلوک وصیت کوي، او بیا تاسو د میندو باره کې وصیت کوي. یعنی 3 ځلې دا ووایي او بیا څه بیا تاسو ته د پلارانو په باره کې وصیت کوي، او بیا تا ته نږدې نه نږدې په باره کې وصیت کوي، او هغې نه پسته د رشتې دارانو او د باقي خلکو حق راځي. یعنی ټولو کې اول د مور، بیا د پلار، او بیا د نورو رشتو. سنن ابي داود کې راځي چې یو کس د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زه چا سره ټولو کې زیات نیکی سلوک وکړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي خپل مور سره. وی ښه د هغې نه پس وی خپل مور سره، وی او بیا د هغې نه پس وی خپل مور سره، نو هغې نه پس په 4م ځلې ورته ووایي چې خپل پلار سره، او بیا چې په قرابتدارۍ کې یعنی په رشته کې نږدې وي. نو په واضح طور باندې وویل چې انسان د حسن سلوک ټولو کې زیات حقدار څوک دی. چې کله انسانانو سره د نیکۍ خیال راشي ټولو کې اول مور پلار یاد کې او هغې سره احسان وکړي.
راځي چې وګورو چې انبیاء کرام به خپل مور او پلار سره څنګه سلوک کو. حضرت یحیی بارک راضی یا یحیی خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحکم، چې الله تعالی یحیی علیہ السلام ته حکم ورکړو چې اے یحیی په کتاب باندې مضبوطه سره عمل وکا او مونږ اغلا د وړکوالي نه د فیصلې قوت ورکړو او مونږ په خپل مهربانه هغه ډیر نرم خویا او پاک سیرت جوړ کړو او هغه ډیر پرهیزګار او هغه خپل مور پلار سره په همیشه ډیر ښه سلوک کو. ولم یکن جبارا عصیا، او په هیڅ وخت باندې په یو وخت مغه جابر او نافرمان نو. د یحیی علیہ السلام مور پلار ډیر بوډاګانو. حضرت زکریا د 100 کالو چې کله دغه د دعا قبول شوه چې الله مال نیک اولاد راکا، هغه خپل مور پلار بوډاګان کتلیو، ځوانان خو یې کتلی نو، هغه دای ډیر قدر کولو، چری به نافرمانی نه کوله. مونږ کې څوک دا دعوا کولی شي چې ما چری د خپل مور پلار نافرمانی نه ده کړې؟ ها، عیسی علیہ السلام مبارک راضی وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، ز خپل مور سره خسلو کوما او اغیر ز جابر او بدبخت نیم لوی کړي. نو دام یاد ساته چې مور سره نیکی د جهاد نه زیاته اهم ده. یو حدیث مطابق معاویه بن جهماوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او ما ورته عرض کړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تاسو سره جهاد کول غواړم چې تاسو سره یو ځای لاړ شم جهاد ته، او د دې نه زما مقصد دا دی چې د الله رضا حاصل کوم او د آخرت کې راته کور ملو شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی خدای دې در سره خو کی ستا مور ژوندۍ ده؟ هغه وی او جی، وی واپس شه داغه خدمت وکړه. وی زه د بل طرف نه رالم، ما بیا عرض کړ چې اے الله رسول صلی الله علیه وسلم زه تاسو سره جهاد لتل غواړم. هغه بیا وی خدای دې تر سره خو کی ستا مور ژوندۍ ده؟ ما ورته چې او جی، بیا راته وی واپس شو د خدمت وکړه. وی دریم ظلم هم دا وشو او دریم ظلم ورته هم دا وی او ورته وی چې خدای در سره خشه داغي په خپو کې پریوزه، داغي په خپو کې ناسوسه د کستا جنت ته. څه مطلب شو چې جنت ته پکار دی نو زه د مور پلار خدمت وکړم. او یو بل روایت کې راځي چې د یو کس ته وی چې کوم مور پلار دی جمع دي نو ورشه داغي خدمت وکړه، د قلتستا جهاد ته. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تاسو چاو کو چې ټولو کې افضل عمل څه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی په وخت باندې مونږ کول او نمبر 2 مور پلار سره نیک سلوک کول او بیا الله بلاره کې جهاد کول. نو دې ترتیب ته مو ګوره، د نیک اعمال دا ترتیب دی، ځکه چې بعض اوقات خلک رښتې ایری کی داغي اړو کېر نه کوي او نیکه کارونو پسې منډي وي. نو غټه نیکی پریدا او وړه نیکی اختیار کا، دا خو بیا د خپل خواهش خبره شو کنه. ځکه چې ګوره باسه وخت مور پلار په داسې ضرورت حالت کې وي چې دای ضرورت ستاسو نه علاوه څوک پوره کولی اړو نشي، داغي خوراک سکاک، داغي علاج مالجا یا داسې کارونه چې کم تاسو ته کول دي، نو داسې خدمت بیا هیرول ندی پکار. د مور پلار خدمت کول دي او نفل عبادت نم زیات حق د مور پلار د خدمت ته. مثلا که مور پلار اوس لګیا دي او هی وی کوي په تکلیف کې دي، اغي وی چې مونږ له چاپیو کا یا سدارو لګول دي یا ناجوړ دي یا اغي ته اوس ضرورت ته چې مونږه غسل خانه ته پوزو او زه دې ورته ویم چې صبر وکړه خپل نفل کوم نو بیا اعظم زما صلات تسبیح پاتې ده، نو دا نفل ستاسو ته اسکار نه دي. دینه بهتره ده چې ک اغي د پاره تاسو خپل د نفل عبادت مؤخر کې رستو یو کې الله تعالی به هم تاسو لا اجر درکړي، د مور پلار د خدمت اجر به درکړي. ها، که مور پلار مشرک وي او کفر کوي او بدعت کوي او د الله ډیر نافرمان وي او ډیر غلط کارونه کوي، نو بیا بس کوي صله رحمی په بیا هم کوي، بالکل بیا هم صله رحمی کوي. ابو هريره رضی الله عنه وی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو، په لار کې یو جاړي سره سوري کې عبد الله بن ابي بن سلول ناستو. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شو نو یې وی چې ابن ابي قبشه په مونږ باندې دوړي والو سولې. نعوذ بالله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل رضای پلار نوم سره مخاطب کو
او ډیر بې ادبۍ سره خبره وکړه. نو د هغه زوی عبد الله بن عبد الله وی چې قسم د هغې ذات چې چا تاسو له عزت تر کړی دی او په تاسو کتاب نازل کړی دی، که تاسو وایې نو زه اوس د سر قلم کوم او تاسو له راوړم. یعنی د همت څنګه وکړه چې تاسو ته په دې طریقې سره تاسو سره خبره وکړه. زه د خپل پلار سر قلم کولی شم تاسو خاطر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه، بلکې ته خپل پلار سره نیکی وکړه او حسن سلوک ور سره کوه. نو عبد الله بن ابی سوکو د منافقانو سردار چې کوم به هر موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکو، نو هغه دی وخت موقع فائدہ نشو چتولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد وی چې یاره زه به دې د لمړ کما د خو ویلی شو چې یاره د دشمن نه بزان خلاص کم، خو نه ته به پلار سره ښه سلوک کې. نو دینا موږ ته دا سبق ملاویږي چې ډیر شی واړه چې کله دین سبق وای، دین پوهه حاصله کی بیا مور پلار سره نه ملاویږي. وی د دې طریقې د اسلامي نه دي زما په بچو غلط اثر کوي. ټیک ده، احتیاط کول ښه خبره ده، خو تعلق په نه پرې دی، د هغې ضرورت پم پوره کوي او حسن سلوک پم کوي. او د مشرک مور پلار سره هم د حسن سلوک حکم دی. او کای دا زور کوي چې شرک کوه، هغه به نه کوي. حضرت اسماء رضی الله عنها وی چې زما مور مشرکه وه، هغه مال رااله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما تاسو کو چې هغه مال راغلی دا س مانه د پیسو د امداد تمه ده، نو څه ضرورت دی، نو زه خپل مور سره صله رحمی کولی شم او هغه ګوري مشرکه ده اوس پیسې غواړي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې آو د خپل مور سره صله رحمی وکړه. دینا یو بلم اهم نقطه روزی چې بعض اوقات خزا خپل ذاتی مال نه خپل مور پلار لسور کول غواړي، نو خاوند په اعتراض کوي چې ته بدیل سن ورکه، دي ته ټلیفون هم نه کې، دي سره دعا سلام هم نه کې. دا د قطع رحمت انتهایی خراب صورت ده چې خاوند خزو دري چې ته خپل مور پلار ته سلام نه کې او ته په دې خرچ نه کې. که د خاوند مال دی نو ټیک ده، بیا خو د خاوند نه تاسو ضروری کوي. خو کدای ذاتی مال دی نو اسلام ایت کولو اجازت ورکړي دی او چې هغه اغیلا یا بل چالم ورکول شي. دلته اوسو ګره رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسماء ته حکم ورکړي، اجازت ورکړي چې خپل مشرک مور سره خسلوک وکړه، دیله مال ورکا. نو کوم مشرک مور سره د حسن سلوک حکم دی، نو بیا زمونږ مسلمان مور پلار بسونه مستحق وي. ځکه سړو ته بالکل داسې پابند نه دی لګول پکار، په خپل بم ګناهګاریږي او خزي بم ګناهګاری چې کته رحمی کوي. ځکه چې د مور پلار د حق بدله تاسو چرېم نشئ ورکولی. لږ شانته پیسې لږ شان مال تاسو ورکې نو تاسو د هغې بدل کوزولی شئ، چرېم نه. حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو چې زوی د پلار د احسانات بدله چرې نشي پوره کولی، سوای د دې چې هغه خپل پلار وګوري چې غلام دی او هغه په بیا واخلي او ازادي کی، او نو دا بیا داغه د احسان بدل کی دي شي. نو مور پلار سره د حسن سلوک فائدہ موږ ته په خپل را رسی او پای کې ټولو کې ولنې شي څه دی د ګناهونو بخنه. په دغه سوره کاف کې دی کنه چې کوم ځای کې وبصینا الانسان بوالديه احسانا دی، هغه ځای کې چې مخکې راشه نو آیت نمبر 16 کې وی اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. دا هغه خلق دي هغوی ښه کارونه کوم چې هغوی کړي دي مونږه قبلوو او مونږ به د دوی بدای معاف کوو، دوی به جنتیانو نوي رښتینی وعده چې کومه وعده دوی سره کړې شوې ده. دا الله فرمایلی دي چې د چا مور پلار سره خسلو کړی دي مونږ به دا غي عمل قبول کو، دای به دې لري کو او ای به جنتیانو کې شامل کو، او دا رښتونی وعده هم ده. حسوک داسې کس دی چې هغه دا نه غواړي چې دا غ رزق او دا په عمر کې برکت وي. نو چې څوک دا غواړي چې دا غ بزنس کې ترقی وشي، دا غ نوکری خو شي یا انویسټمنٹ کې زیات دا فائدہ وشي، هغه ته پکار دی چې مور پلار سره خسلوک کوي. دا غیړه دی خوشاله کی، دا خبره دی منی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم کس
دا خوښه وي چې د هغه په عمر کې برکت او په رزق کې اضافه وشي، هغه ته پکار دی چې مور پلار سره نیکی کوي او هغې سره د صله رحمي کوي. د مور پلار د خدمت یو بله فایده ده او هغه څه ده چې د مور پلار د خپو لاندې جنت دی، نو هغې سره چې حسن سلوک وکړې جنت کې داخله به ملو شي. حضرت عائشہ رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې زه جنت کې داخل شوم نو هلته ماته د قرآن پاک تلاوت आवाज راغی. ما تاسو کو چې دا تلاوت څوک کوي؟ نو ما ته ویلی شو چې دا حارثه بن نعمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی چې اومدک نیکی ده او حارث بن نعمان چې وو هغه خپل مور سره ډیر ښه سلوک کاوه، نو دکې نیکۍ په وجه جنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه आवाज ورغی. یعنی چې کوم خلک نیک سلوک کوي خپل مور او پلار سره د هغې تذکره التم کیږي، او د دې برعکس والدین سره مور او پلار سره نافرمانۍ څه نقصانات دي؟ اولنۍ خبره خدا چې دا په حرام کارونو کې دی. حدیث مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله پتاسو د میندو نافرمانی حرام کړی دا کبیره ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو کړی شو د کبیره ګناهونو باره کې، نو هغه وی چې الله سره شریک کړل او د مور پلار نافرمانی کول. یو بل حدیث کې هغه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله دې په داسې کس لعنت وکړي، یعنی هغه د خپل رحمت نه لري کی چا چې د مور پلار نافرمانی وکړه، یعنی دای جایز خبره یې نه منله یا یې ته کنځل وکړل یا یې ورته وینا وکړه او د مور پلار نافرمان عبادت نه قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 3 خلک داسې دي چې چا نه فرض عبادت قبلیږي او نه نفل. ای کی یو د مور پلار نافرمان دی، بد سلوک دی، او بل خلکو باندې خپل احسان خلکو ته خپل احسان یادوي، او دریم تقدیر نه انکار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د رب رضا پلار رضا کې ده او د رب خفګان د پلار په خفګان کې ده. نو دام یو نقصان دی. مور پلار نافرمانۍ سره عمر کمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې الله هغه کس زر هلاک کی، زر مړ کی چې کوم خپل مور پلار نافرمان وي، چې هغه له زر عذاب ورکي، یعنی قبر کې اول او بیا آخرت کې. او چې کوم کس خپل مور پلار فرمانبردار وي، الله د هغه عمر زیات کی چې هغه د هغه په نیکۍ او په خیر کې نور زیات اضافه وکړي. زموږ تیر شوي صالحین خلکو به وي چې کوم خلک خپل مور پلار سره نافرمانی کوي، هغې اولاد هم د هغې نافرمانه شي، او د مور پلار نافرمان دپاره قبر کې سزا ده. یو ډیر عجیبه کیسه ده او دا رښتونې ده. عوام بن حوشب وی رضی الله عنه وی چې یو ځل زه یو کلي ته لاړم، هلته مې شپه تیره کړه، هلته یو قبرستان و چې د مازدیګر لمونځ وخت شو، نو هلته نه یو قبر کولاو شو، یو سړی راووته او د هغه سر د خر د سر په شانتې و او جسم یې د انسان جسم په شانتې و. بیا هغه 3 ځله د خر په شان اواز روباسه او بیا قبر پاغه د پاسه دوباره برابر شو، پکې دننه لاړم. نو کلی کې یو بوډۍ ښځه وه، هغې اون دغه کولو اونې جوړولو، نو یو ښځې ووی چې دا بوډۍ ښځه ګورې که نه؟ ما وی چې په دې کې څه دي؟ هغه وی چې دا د سړي مور ده. نو وی ما ته تپوس وکړه چې د دې څه کیسه ده؟ ما وی چې ده به شراب څکئ، او چې کله به دې د کور نه تلو نو مور به ورته وي چې یزویه ته د الله نه ویریږه که نه، کله پورې به شراب څکې؟ نو هغه به ورته وي چې ته خو هسې د خر په شانتې اوازونه کوې، څنګه چې خر ټوله ورځ لګیایي داسې اواز کوې. نو وی هغه د مازدیګر لمونځ نه پس ته مړ شو، او دا هغه بنده دی چې د مازدیګر وخت کې د قبر نه روزي 3 ځله د خر په شان اواز وکړي او بیا قبر پې برابر شي. دومره لوی عبرت. سوچ وکړئ چې مور ته یې دونه بېعزتي ورکړه، الله هغه د ټول جهان مخکې بېعزته کړه او مسلسل دا کېدل، پته نشته کله پورې. نو د مور پلار د نافرمانۍ یو نقصان دام دی چې انسان به جنت ته نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو چې جنت کې به 3 کسان نه داخليږي او نه به الله ای طرف ته ګوري. هغه څوک دي؟ نمبر 1 د مور پلار نافرمان، دویم د سړو مشابهت اختیار کولو والا ښځه، یعنی الله هغه ښځه پیدا کړه خو هغې ځان نه سړی جوړ کړي، دی په شانتې جامې اچي، دی په شان ګرځي وغیره وغیره.
او دریم دوس یعنی هغه بې غیرته انسان چې کوم د خپل کورواله بهایي ګوري خو هغه په هغه بد نه لګي. نو دایم وی او بیا دې نه علاوه بل حدیث کې ویل چې قیامت پر ورځ به الله 3 کسانو ته نه ګوري چې ګوري بمنا د مور پلار نافرمان، عادي شرابي، عادي یعنی عادتن هر وخت شراب سکي او خلکو ته چې سور کې نو بیا ورته احسان غني. نو بیا مور پلار سره سکول پکار دي یعنی دای حق څنګه ادا کو، اغي دې داسې رضا کو چې سره حسن سلوک کو او دې کې ټولو کې ولنې خبره ده چې دای خدمت کول دي، که ژوندۍ دي دای کارونه کول دي، جایز کارونو کې دای اطاعت کول دي او نافرمانی نه دي کول، که څه ناجایزه خبره د خپلې نه روباسي هغه مه منې، خو داسې کارونه کوي چې مور پلار د زړه نه دلته واوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د 3 قسم خلکو دعاګانې قبليږي او دای په قبولیت کې څه شک نشتا او هغه کې یو د پلار دعا ده چې کوم هغه اولاد لکې او هغه کله کوي چې کله دغه زړه د اولاد نه خوشاله وي. نو بیا مور پلار جوړول نه دی پکار، داسې کارونه نه دی کول پکار چې کوم نه مور پلار جاړي. یو کس ویراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغه وی چې زه په هجرت باندې تاسو سره بیعت کولو تراغلم او ما مور پلار په جړه پرې خودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ورشه څنګه چې ته جوړولې دي ورشه اوسه او خندوا. خاکه مور پلار نه غلطي وشوي نو پاغي بای نه عزت کوي، داغي بدوالی نورو خلکو ته مکوي. نن سبا افسوس دی چې خلک زی او چا پیر مرګرو سره خپل خزه سره نورو خلکو سره هر طرف ته د مور پلار شکایت کوي او ته بدوي لګي. دا ډیره غلطه خبره ده. خاپه مور پلار باندې خرج کول پکار دي. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایلی دي يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. یعنی چې کله ایدا نه تاسو کې چې موږ څه خرج کی چې هغه څه خرج کی ته ورته وایا چې څه مال کې خرج کوي نو اول مور پلار لا بیا قرابتدار بیا یتیمان بیا مسکینان او بیا مسافر او چې سم ته مال خرج کې الله دا غینا خبر ده. نو چې خرج کوي ای کې وا تاسو سکورې ټولو کې اول به د مور پلار هي سره وباسه دا غي ضرورت پکوره او کای ضرورتمند دي اول وای ته ور کوي بیا بل چاته ور کوي. او مونږ سکو بعض اوقات په صدقې کارونو کې چیریټي کې خپې سي لګو د فقیر لور کا غل ور کا او مور پلار مونږ ته ګوري لګي خپل ضرورتونو د پاره. بعض وخت مونږ وی ولې دا بل روډ دیو کی کنه، بعض وخت مونږ وی جن دي سره حواله نه ډیره ده که ای سر ډیرم وی بیا مغی لور کوي. بعضی وخت مونږ وایو چې نه زه مور لور کوم نو هغه مخکې نور چا لور کی صدقه کی او دی کی صدقه خیر دی تاسو بیا هم ورکه. بعضی وی چې نه مونږ دی لور کو نو هغه فلانه ترور ته فلانه تر تور کی یا ماما تور کی چې کوم سره زمونږ نه لګي. اخی خپل خوخه ده، اخی خپل خوخه ده چې چاته غواړي ورکی دې کې تاسو خپل خوخي خپل فائدې ته مګوره. زمونږ په کې ټولو کې غټه فائدہ ده چې الله مونږ نه رضا کیږي دا حکم پوره کوو او اغي ای پیسې سره چې څه غواړي کوي دي او دا بیل خبره ده که حرام کار کې لګي یا یو بیل شي دي خو اسه تاسو اغي له ورکوي او که تاسو سره نم وی نو بیا د صورت کې تاسو وګټه او پای خرج کې او کای د دنیا نه لته دي نو بیا د مرګ نه پس د اغي د طرف نه صدقه وکړي. طارق محاربی وی چې موږ چې مدینه ته رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ودرید او خلکو سره خطاب کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې د ورکول والا لاس اوچت وی او ورکول وخت کې ټولو کې اول هغه ته ورکا چې د چا کفالت ته ذمہ واره یعنی خپل بچو خپل اولاد باندې خرج کا چې کم دای بنیادی ضرورت دي خپل مور لور کا خپل پلار لور کا خپل خور لور کا خپل رور لور کا او بیا خپل قریبي رشتہ دار لور کا. دا ترتیب تیزه کې داسي ویلو. خمور پلار خبر ډیر په توجه اوریدل پکار دي. محمد ابن سیرین چې وکړه مور لا جامع غسته نو ټول کې نرم کپڑا به واغستا او چې اختر براغه نو مور له هغه کپڑا په خپل رنگ کړه. سوچو کې
رنګساز هم موجودي هر سوي هغه په خپل لاس کوله او چرې به په اوچت اواز خپل مور سره خبره نه کوله او چې کله به هغه خپل مور سره خبره کوله نو داسې به لګېدل چې لکه هغه ډیر زیات بس هغه سره په دغه نرمه بالکل وقت ورته بالکل نږدې شوی دی خبره کوي او چې چا هغه نه پیژند نو چې هغه بکته چې مور سره خبره کوي نو هغه ته به داسې لګېدل لکه چې هغه ناجوړه دی یعنی دونه رو 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 او مینې سره به خبره کوله د نیکۍ کولو نه پسته مور پلار ته ثواب هم رسول پکار دي ربی بن خثیم د لارې نه به چې تکلیف دی شي اوچت که نو بیا به وي یا الله د دې اجر زما مور او زما پلار ته میلاو شي څه شي به د لارې نه لرې کړه او هغې ته خو میلاو شو چې چا نیکي وکړه هغه ته خو میلاو شي خو د دې وړو وړو کارونو ثواب هم مور پلار ته لیږل ځکه چې عقلمند خلک کنه او خيارو ای ته پته و چې سونه مونږ مور پلار ل زیات کو هغه به دینا 100 ګنا زیات شي او مونږ له واپس راځي ای به دا خوش نصیبی کړله خا چې مور پلار لاړم شي نو بیا هم د هغې حقوق ادا کول پکار دي ټولو کې اول خو ایله دعاګانې کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې مرګ نه پسته د انسان د اعمال سلسله منقطع شي سوای د درې شیزونو د چې کوم ثواب مړی ترسي یو صدقه جاریه یعنی انسان په خپل ژوند کې خپل مال صدقه جاریه په کارونو کې ولګي دویم خلکو ته فائدہ رسول والا علم چې کوم نه د خلکو په ژوند کې څه تبدیلی راشي څه بدلون راشي د ژوند آسان شي چې خلکو ته دا صفه علم ورکی او دریم نیک اولاد چې کوم غله د مغفرت دعا کوي د بخښنې دعا کوي او دا ټولو کې لوی حق دی چې د مرګ نه پس خپل مور پلار له دعاګانې کوي خاص کر دای د ګناونو بخښنه استغفار وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې بشک الله عزوجل په جنت کې د یو نیک سړي درجه اوچتی کی نو ته تپوس کی چې ای زما ربا دا درجه د کم ځای نه رااله رسول الله تعالی ورته وی چې ستا په حق کې ستا اولاد استغفار کولو دای په برکت ستا درجه اوچته شو وی یو سړي تپوس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې زما پلار مړ شوی دی او هغه خپل مال شاته پریخي د وصیت نه دی کړي نو که زه دا دای د رف نه صدقه کم نو دغه ګناه به معاف شي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې آو یو بل سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو چې زما مور وصیت کولو بغیر اچانک وفات شو خو زما ګمان دا دی چې کای خبره کوله نو ضرور به صدقه کړي وي نو زه د هغې د طرف نه صدقه وکړم هغې ته به اجر ملاویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې آو هغې ته به بالکل ملاویږي لکه یو بل کس وی چې یا الله رسول صلی الله علیه وسلم زما مور مړه شوې ده نو زه د هغې د طرف نه صدقه کولی شم هغه ورته آو وی خانو دې کې ټولو کې افضل څه کار دی لکه صدقه کې زه څه وکړم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اوبه څښل یعنی چرته چې د اوبو څه بندوبست کولی شي یا په چا اوبه څښولی شي نو هغه شی وکړې او وایي چې الله ته دې ثواب مې مور ته ورسوي ښه که ای داسې بیماری کې وفات شي چې روزې نه شوې کېښودې نو د هغې د مرګ نه پس ته د هغې روزې هم پوره کړې که حج یې نه کړی وی یو ښځه وایي حج منت منلی و چې زه به کوم خو ویې نه کړی شو نو لورې راله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وویل چې زه د هغې د طرف نه حج کولی شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته آو ته د هغې طرف نه حج کولی شي او دې ته حج بدل هم وایي او بیا یې ورته وي چې که ستا د مور څه قرض وي نو تا به د هغې قرض نه وي ادا کړی نو دا خو د الله حق دی که نه د الله قرض و په هغې نو الله د خپل حق زیات حقدار دی چې ته د هغه حق ادا کړې دې نه څه پته لګي چې که مور او پلار مړه شوي او په هغې قرض و نو هغه قرض هم ادا کول پکار دي او که هغې څه منت منلی و نو هغه هم کول پکار دي وی سعد بن عباده رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو وی چې زما مور مړه شوې ده خو د هغې په ذمه یو منت منلی و چې کوم هغه پوره نه کړی شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې هغه ته پوره کا یعنی د مور پلار منت وعده یا نور شیزونه پوره کول پکار دي خو د مور پلار مرګرو سره نیکی کول پکار دي یعنی که د چا مور پلار ژوندي نه دي نو سوچ دی وکړي چې کم خلک داسې وو چې کم د هغه د مور پلار ته ډېر نږدې وو د هغې ملګري کای ژوندي وي نو روجو کې د دای تپوس وکړئ اختر را روان دی نو دای تپوس وکړئ که ضرورتمند وي نو څه پیسې ورته ولېږئ څه تحفې په طور باندې یعنی تاسو هر طریقې سره د هغې
خیر خبره غستې شي. هغه په تاسو د خلکو حالات ته وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په نیکیانو کې ټولو کې غټه نیکی د انسان خپل پلار د مرګ نه پسته د هغه مرګرو سره ښه سلوک کول دي. نو مور پلار له دعاګانې چې کو ټولو کې اول وسوایو رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. دویم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ای زما ربا ما زما مور پلار او ټول مؤمنان هغه ورځ معاف کا کوم ورځ چې به حساب قائم کیږي. دې دعا نه مونږ ته د دعا ترتیب هم پته لګي چې دعا غوښتو والا د ټولو کې ول ځان د دعا وکي، بیا مور پلار له او بیا اولاد له. ځکه چې عام طور باندې چې کله زمونږ اولاد وشي کنه نو مور پلار رانه شي صرف د بچو ته پاره دعا کو دینا جوړ دی خدای شفا ورکړه د دی واده بکله کیږي یا الله سبق کې ولا نمبر ورکا. او چې کله جمدیم وی نو مونږه په بچو کې مصروف یو او مور پلار یا مور اګوري چې دا بکله د بچو نه فارغي کی چې مال روډه راکی یا ما سره کینی دو خبرې وکي. ګوره فرض دی کول خودي نو بیا په خوشاله وکي چې ثواب خو ملو شي کنه. نو دا دعا چې کومه ده ربنا اغفر لي ولوالدي دا د بخنیم ده او د رحمت هم ده. نو بخنی باندې زموږ د دین او د دنیا دوانو انحصار دی او بخنی سره داغي زموږ د دنیا مسائل هم حل کیږي او کمړ شو نو بیا خو به د بخنی ضرورت هم وي. او مور پلار لم دعا زکه مونږ کو چې اغي خپل غټه په مونږ باندې خرج کړي و. نو اوس پکار دی چې مونږ مغې د پاره سوکو غیبانه مونږ داغي غټه یو کنه او اغي خپل غټم په مونږ لګولې ده او غیبانه دعا هم قبليږي چې تلې دین دای په شام مونږ دعا کوو نو دای اجر هم وي او دای اثر هم وي. یاد ساته دعا کول مینا زیاتولو ذریعہ وي. تاسو چاله خلوص سره دعا وکې نو داغه پزړه کې وستاسو مینا پیدا شي. که تاسو هغه ته نوایې چې ما دل دعا کړې و او بعض وخت تاسو د چا د احسان بدل نشي ورکولې نو ایله دعا وکې. عام طور باندې وایي چې الله چام په ما احسان کړی دی خدای د دین او دنیا هر مشکل آسان کا. بعضی وخت موږ نمونه شي. سورہ نمل کې سليمان عليه السلام څه دعا کړې و رب اوزعني ان اشكر نعمتك الذي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یو صحابي په خپل مور له دعا کوله اللهم اجعلني من المقربين واجعل امي من الحور العين من الحور العين. اے الله ما په مقربین کې شامل کا او زما مور حور العين جوړ کا. باسو خلکو خیال وي چې قرآن کې او چرتم چې په حدیث کې د حور العين خبره شوې ده هغه مطلب د جنت خزي دي او د دنیا خزه دینه علاوه سبل مخلوق دي. حالانکه اصل کې حور العين د جنتی خزو صفت ده یعنی چې کومي خزي جنت ته ځي ډېرې خسته وي. یعنی دې دا دعا کوي چې خدایا زما مور د جنت په خوب خسته ترين خزو کې حسین ترين خزو کې شامل کا. نو د یو خزه ټولو کې غټ خواهش منسي دا دای کمزوري وی چې د خسته وي نو هغه خپل مور له دعا کوي. الله دې مونږ لا زمونږ د مور پلار حقوق ادا کولو توفیق راکړي او کپای کې څه کمی څه کوتای پاتې شوی دا نو هغه دعاګانو سره پوره کیدی شي. کجون کې دای قدر نه دی کړي نو اوس داغي د دعا دروازې تاسو له بندي شوی دي خو تاسو هغه له دعا وکړي. که خدمت هم نو کړي او اوس درته پښتاوه کیږي نو دا مو وایي چې کاش ما دا کړې وې کاش ما هغه کړې وې بلکې عمل وکړي او عمل وکړي دعا داغي طرف نه صدقه چې د دې چې تاسو کړی دي کم از کم د دې سم دعوا خوشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله